سراج جان د یو نصیحت پوښتنه کړې ده، خو دغه نصیحت نه یوازې سراج جان ته بلکې هر هغه ځوان ته چې زما په دې ژبه باندې پوهېږي، هغه که په داخل د افغانستان کې ده او که د افغانستان د باندې ده، د ټولو دپاره ده. موږ ته چې الله رب العزت اشرف المخلوقات خلق کړي یو. انسان د مخلوقاتو تر ټولو یو غوره مخلوق، بیا په انسانانو کې تر ټولو نه غوره مخلوق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتیان، چې الحمدلله په دې باندې موږ تاسې باید هر انسان او هر مسلمان باید په دې باندې شکر وباسي. الله رب العزت انسان د څه دپاره خلق کړی؟ د هغه یوازینی سوال دی چې باید هر ځوان په دې باندې سوچ او فکر وکړي. الله پېژندنه زموږ ستاسې یو مسؤلیت دی. دین زده کول زموږ ستاسې یو مسؤلیت دی. د یو کامل انسان 3 نقاط چې په ژوند کې انتهایی ډېر ضروري دي. دین پېژندنه چې زه الله رب العزت د څه دپاره خلق کړی یم. دوهم نقاط دا دي چې زه څنګه د خپل ژوند پر مخ بوځم. او تر ټولو نه مهم نقاط اخلاق، هغه نقطه چې باید هر انسان په دې باندې کار وکړي. باور وکړئ که یو انسان په صحیح معنی ښه اخلاق ولري، هغه به د ژوند په هیڅ ډګر کې شاته پاتې نه شي. او بله خبره تر ټولو مهمه، ځوانانو په هر ځای کې دا خوله نه ده، داسې ساتئ، ټنډه ویاله ساتئ. باور وکړئ په هیڅ چا باندې تروشه ټنډه او تروشه خوله ښه نه لګي. د ژوند په هر ډګر کې خدای نه مکړه که تاسو په ډېرو مشکلاتو کې هم وئ، خو که چیرې د چا سره مخامخ کیږئ، د هغه سره په مسکا، په خندا، په خپل شونډو باندې مسکا راولئ او د مقابل لوري سره د مسکا په حالت کې روغبړ وکئ او د هغې سره هغه خپل امورات پر مخ بوځئ. دین زده کړئ، کاروبار زده کړئ، د حلال رزق ګټل زده کړئ، او تر ټولو نه مهم اخلاق زده کړئ. باور وکړئ که چیرې تاسو کوم غلط کار وکړئ، لومړی تر ټولو به په تاسو باندې اعتقاد د دې وي چې تاسو اخلاق ډېر ضعیف دي. بیا په دې کې ستاسو مور او پلار ګرم بلل کېږي. نو خپل فامیل مور او پلار په دې نقطه باندې مه ګرموئ. خپل اخلاق سم کړئ او د ټولنې سره د یو کامل انسان په توګه باندې ژوند وکړئ.